کېنه راځئ په در ساړه شئ زر راشئ ورګه زه بلال به دغې رامنځته که نه خدای دې تباه که ته ټیم ته نه ګورې دغه ځای کې کېنه زړه صبرولی شي یو چاله منترونه ورځي که مونږ له چل راځي دی خلکو له چلونه ورځي او که کردارونو ته یې ګوري نو بیخي صفر دي خو د خبرو ورله غټ غټ کتابونه ورځي که کردارونو ته یې ګوري نو بیخي صفر دي خو د خبرو ورله غټ غټ کتابونه ورځي اذان کولی شي حاجي امامتي هم کوي منیر له هم د اخري لس صورتونه ورځي او بیا وای چې دا ما چې وکړه د ځان دا بې حرمتي ډېره وه او مرګه راځه که نه بس دومره زندګي ډېره وه او منیر که هر څو په تن غر و په زړه سندانو خو بربادۍ له د یوې جینۍ ځواني ډېره خبره د غنم نه تر جنت پورې کېده د زخرو نه شورو و تر شربت پورې کېده والله په دې پوهېدو چې داسې بل نه پیدا کومه نو دا ځکه دروازه د نبوت پورې کېده او هغه سړی مین شو ولې بل شانې مین شو هغه سړی مین شو ولې بل شانې مین شو چې ټوقه به د چا په محبت پورې کېده هغه سړی مین شو ولې بل شانې مین شو چې ټوقه به د چا په محبت پورې کېده او د هوس تندغرو خپلې تندې ماتولې یو خار کې مینه تش تر خپله جت پورې کېده د هوس تندغرو خپلې تندې ماتولې یو خار کې مینه تش تر خپله جت پورې کېده او هغه سړی مې نن په ډک بازار کې په سوال ولید خندا چې به یې زمونږ په غربت پورې هغه سړی مې نن په ډک بازار کې په سوال ولید خندا چې به یې زمونږ په غربت پورې هریه کې د ځنګل لیونی نشته پښتو شته خو مکمل لیونی نشته دنګه ونه ببر سر او برند سترګې په بونیر کې داسې بل لیونی نشته هم ډېر کړی دی پروګرام کړی دی خو تا خو او نه زه به درته غزل ووایم بلکل درته زه غزل وایم غزل درته اوس وایم که نه ورشه به زر کوشه بس بند که دغه ځای کې دلته یې مه راوله وره بس راځه منیر زموږ سره ناست غواړو چې دی دا غوښې له پاسي او دغه غوښه بدله کړي